الله جل شانو فرمایي چې الله شرک نه معاف کوي د دین لاندې چې څونه ګناهونه دي هغه معاف کوي او چا چې شرک وکړو بس دی لرې ګمراه شو ګمراهي ډېره لرې ده دا الله جل شانو دا آیت مبارکه په یو شان الفاظو کې په دې صورت کې دو ځل ذکر دا دویم ځل دی چې دا آیت مبارکه په دغه الفاظ سره ذکر شو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء چې الله شرک نه معاف کوي د دین لاندې څیزونه نور ټول معاف کوي دا مخکې یو واقعیت یې رشوی وه چې هغه یو سړي غلا کړې وه هغه بیا وتښتېدو د هغه ځای نه نو الله جل شانو فرمایي چې دغې مدینې منورې نه دی لاړو مکې مکرمې ته نو په مکه مکرمه کې غلا کوله هلته په دیوال راپرېوته مړ شو نو الله جل شانو فرمایي که دی په مدینه منوره کې پاتې شوی نو دا غلا کول دومره لویه ګناه نه وه څومره چې شرک ګناه دی اوس د غلا وکړه او بیا د هغه ځای نه وتښتېدو واپس مشرک او مرتد شو واپس د دین اسلام نه واوړېدو الله جل شانو فرمایي دی غټ نقصان وکړو ځکه الله شرک نه معاف کوي نور هر څه معاف کوي نو غلا یې کړې وه الله به معاف کړی دا د الله جل شانو قانون دی چې کوم سړی غلا وکړي د نه به لاس هغه پرې کېږي لاس پتې حکومت پرې کوي دا د قرآن قانون دی د الله جل شانو قانون داسې دی اوس که چېرته د ده د غلا داسې چې دی د هغې نه توبه وباسي نه الله جل شانو به دی معاف کړي او صرف خبره دومره ده چې هغه د چا حق والی دی هغه ته به خپل حق ورسوي یو د الله جل شانو حق دی یو د بندګانو که د الله حق چا والی دی نو د هغې د پوره کولو کوشش به کوي مونځ نه دی کړی زکات روجه وغیره دا د الله حقوق دي دا که چا والی چېرته نه دا به پوره کوي که پوره یې نه کړه نو الله جل شانو به معاف کړي مونځ ته قضا شوی دی ډېر مونځونه یې پرېښي دي نو اوس که دی کوشش کوي چې زه بیا واپس راوګرځوم او که ده واپس پوره راوم نه ګرځول کوشش کوي خپل خو راویم نه ګرځول الله به معاف کړي دغه شان د الله جل شانو دا نور ټول حقوقه نه که سړی پوره کړي او که پوره نه کړي خو الله جل شانو یې معاف کوي خو چې کله د بندګانو د حق خبر راشي نو الله جل شانو نه معاف کوي تر څو پورې چې بنده ته د هغه خپل حق واپس کړی نه د بنده نه د غلا وکړه نه هغه څیز به هغه ته واپس کړي اوس که ته هغه معلوم نه دی نه هغه څیز به یا ځان سره وساتي او یا به هغه صدقه کړي بغیر د دې نیت نه چې یاره ما ته پې ثواب میلو شي او صرف د غاړې د ازادېدو دپاره چې یاره دا به د هغه دپاره ثواب شي سړی نه دی معلوم نه بیا که سړی پیدا شو خو هغه ته به هغه خپل حق ورکړي او که پیدا نه شو بس هغه صدقه هغه به الله جل شانو د هغه دپاره قبول کړي او ستا نه به ګناه ختمه کړي او چې ته کله توبه وباسي صحیح ده ځینې ګناهونه داسې چې هغه د بندګانو وي ځینې ګناهونه داسې چې هغه د بندګانو وي خو په هغې کې د حق ته واپس کول ضرورت نه وي صرف الله ته سړی توبه وباسي دا هم کافي ده لکه یو انسان دی د بل انسان غیبت یې وکړو دی که الله ته توبه وباسي بس دا کافي ده او که هغه ته پته ولګېده چې زما غیبت یې کړی دی بیا به د الله سره سره د هغه نه معافي غواړي پوهېږې په دې خبره خو دې دا مطلب نه چې ته به اوس وایې چې زه به غیبت کوم هغه تاسې هم پته نه ده لګېدلې او زه به الله جل شانو ته توبه وباسم نه انسان دا غیبت کول دا ګناه ده او انسان چې یو ګناه کوي د ده په زړه باندې داغ لګي داغ لګي د دې نه تقوا او د پرهیزګارۍ او د عباداتو او د دې ټولو څیزونو خوند او مزه لاړه شي بیا دا څیزونه چاله خوند نه ورکوي نو ټیک ته الله به دې معاف کړي تا غیبت وکړو د چا چې د غیبت کړی هغه نه دی خبر هغه به الله جل شانو ته معاف کړي او تا چې کومه ګناه کړې په دې د دې د وجې ستا په زړه غلط اثر شوی دا به ډېرې مودې پوري دا به څنګه صفا کې دا غټه مسله ده ځکه غیبت نه کول پکار نو ځینې ګناهونه داسې چې هغه به د الله جل شانو نه معافي غواړي ځینې ګناهونه داسې چې هغه به د بنده نه معافي غواړي او که حق ته ولوالي نو حق به هغه رسي او ځینې ګناهونه داسې چې د الله جل شانو نه هم توبه او د الله نه هم استغفار کې او دغه شانتي د بنده نه هم معافي غواړي پوهېږې په دې خبرو نه
دا ټول ګناهونه دي. الله جل شانو دا ټول ګناهونه معاف کوي انسان ته. ټول ګناهونه الله جل شانو معاف کوي. شرک یو داسې چیز دی چې انسان کله شرک وکړي الله جل شانو بیا دې نه معاف کوي کله به دغه شرک باندې مړ شو. دا نورم ګناهونه دي کېدای شي دا پردی حق هم الله جل شانو معاف کړي ځکه د الله رحم دی. پوهېږې په دې خبرو؟ ګوره ښه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست نو ویې خندل. د صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دا ولې دې وخندل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې الله یو فیصله وکړه په هغې پسې خندا راغله. مطلب دی په خوشحالۍ کې مې وخندل چې الله څه عجیبه ذات دی کله ناکله داسې فیصلې کوي چې انسان ورته حیران شي. یا رسول الله څه فیصله وکړه؟ یو دوه کسانو الله جل شانو جهنم ته مخامخ کړه چې دواړه به جهنم ته ځي. خو دی یو یا الله زما په دې بل باندې حق دی دا حق دی ماله واله. نه الله جل شانو ورته وفرمیل چې جهنم ته خو دواړه ځې دواړه به جهنم ته ځې خو دا ستا چې په ده باندې کم حق دی که دا ده تا معاف کو نو تا به د معافۍ د وجې نه او دی به د حق د وجې نه دواړه به جنت ته ولېږم. او ټیک دی الله بس دواړه یې جنت ته داخل کړه. پوهېږې په دې؟ اوس هم خلک ګناه کوي. په الله مې دې قسم وي چې یو روایت مې کتو روایت استنادي حیثیت راته نه دی معلوم چې څنګه وي. یو روایت کې راځي چې الله جل شانه به یو دوه کسانو ته وایي چې جهنم ته دانګئ. یو به ورودانګي یو به بار پاتې شي. یو به ورودانګي بار پاتې جهنم نه بیا اول راوباسي بیا به ته جهنم ته دانګئ. نو دا کم چې ورودانګي دی به هم راوباسي او د بار کس سره دا کم چې نه دي وردانګلي ده ته به وایي چې تا ولې ورونه دانګل هغه ته به وایي تا ولې ورودانګل. هغه یو به ورته وایي یا الله په دنیا کې مې ستا حکم نه و منلی جهنم ته رالم اوس تا راویستم د جهنم نه لږ شان احسان دی را باندې وایي ما وایي چې په الله د الله جل شانو حکم په دنیا کې نه دی منلی اوس پې ومنم بس جهنم ته مې ودانګل نو ستا د حکم په تعمیل کې یا الله ما ورودانګل. بل ته وایي چې تا ولې ورونه دانګل هغه وایي یا الله ما ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې الله یو پرې څوک د جهنم نه را وباسي بیا جهنم ته نه داخلوي نو ما وایي چې دا اوس نه وردانګم تا جهنم نه یو ځل راویسته زه بیا نه ځم دې ته راوباسي څوک دا خو ستا د پیغمبر خبرې او تا ویلي دي چې سړی جهنم نه راوباسم بیا نه داخلوم نو ته ما ته اوس وایې ولې ورودانګم هسې ورودانګم خو تا ویلي چې زه بیا څوک جهنم ته نه داخلوم چې یو پرې راوباس. بل ته وایي تا ولې هغه وایي چې تا یا الله دنیا کې مې حکم نه و منلی او ما چې راشه اوس یې خو ومنمه که نه ده الله جل شانو به دواړو ته وایي ځئ جنت ته یو د حکم په تعمیل کې او یو د پیغمبر په حدیثو باندې په عمل باندې بس اوس مې وبخلې. یو سړی به ګرځي د قیامت په ورځ باندې د دې نه پس چاته د سوال اجازت نشته. ګورې دا احادیث چې ما ووي د هغې وجه دا ده چې دا احادیث مبارکه زه ووایم بیا ما ته خلک وایي که یو سړي دا چل کړی نو بیا به هم جنت ته ځي که یو سړي دا چل کړی د الله جل شانو رحم دی چې بس څه کوې زموږ پکې څه کار نو په داسې احادیثو کې ما نه تپوس مه کوئ. یو بل څیز کې ما نه تپوس مه کوئ. زه کله ناکله یو مسله وکړمه بیا په هغې باندې یو لوی بحث جوړ شي. بحث ولې جوړوئ بس یاسه مسله مې وکړه دغې پورې کافي ده. بحث مباحثه په یو څیز باندې نه پکار. الله جل شانو قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم چې یو مسله تاسو ته نه پیښ شوي د هغې تپوس هسې بې څه مه کوئ ګینې تاسو به په سختۍ او په تکلیف کې مبتلا شي. ولې ځان ته ګرانوئ؟ نو مه ګرانوئ ځان ته هسې بې ځایه سوالونه نه پکار چې انسان ته یو مسله راشي نو سړی سوال وکړي چې مسله نه راغلي سوال نه کول پکار. الله جل شانو به د قیامت په ورځ یو انسان د هغه د اعمالو وزن به وکړي. وان اعمال بني آدم وقولهم توزن د قیامت په ورځ به د بني آدمو د اعمالو د وزن به کېږي. الله جل شانو به د تمامو عملونو له یو وزن ورکړي. وزن پوهېږي دا اعمال خو چې دا یو معنوي څیز دی حسي خو نه دي که نه. دا اعمال خو داسې یو شی نه دی چې بس داسې یو کیلو کاڼی دی او ته بیا کېدی. الله جل شانو به د قیامت په ورځ دی له جسم ورکړي بیا به په تله کې کېدي. نو یو انسان د هغه اعمال چې الله جل شانو ګوري نو 50-50 وي. سو 50 پوهېږي. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شر او خیر چې اوتلو بالکل 50 برابر. الله جل شانو به ته فرمایي یوه نیکي بله وګوره بس تا جنت ته لیږم یوه. اګور د الله جل شانو عجیبه ترتیب دی. یو انسان د سره څه کړي نه دي هغه جنت ته لیږي رحم ته ګوره. چې کله د حساب کتاب راشي که نه
مناقشه او حساب کتاب راشي بیا الله جل شانو فرمای 50-50 دی یو بل پیدا کاله به جنت ته ځي دې بلړ چې د مور خو هغه به ته چې بچي دا قیامت ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه وصاحبته واخیه ټول نه به تختی دا به د یو بل نه تختی داخله پلار لا مور لا خور لا رور لا ښځې لا بچو لا ای به ته چې یو نیکي چل نیمه نیکي هم چاله نه ورکوو نشته دی به ډېر زیات خفۍ را روان وي د جهنم په لاره باندې الله جل شانو به ده سره یو سړی میلاو کړي دته به وایي چې ته خو ډېر خفۍ دا ولې او ته چې ما ته د یوې نیکۍ ضرورت دی هر څه مې 50-50 دی زه په جنت ته ځمه څوک راله یوه نیکي نه راکوي او ته وایي دا څه خبره ده زما 99% ګناهونه دي یوه نیکي را سره شته هغه به تاله درکړم ته لاړ شه جنت ته زه خاص یم تباه یم زه خاص یم غر کې یم ته خو به بچ شي که نه دی به راشي او ډېر زیات خوشحاله وي په هغې ورځ چې سړي ته د یوه نیکي میلاو شي خو بیا خو مزې دي چې په یو نیکۍ باندې جنت ته ځي جهنم نه بچ کېږي دا به څومره خوشحالي په ښې لاسه ملنامه میلاویږي خوشحالي ده د الله ملاقات دی د جنت حورې دي د جنت باغات دي نهرونه دي هغه طرف ته دی ځي او د همیشه ژوند دی بیا پکې مرګ هم نشته بیماري هم نشته تکلیف هم نشته هېڅ نقصان نشته بس دا ټینشن ختم چې ما ته به چېرته نقصان میلاو شي د زړه نه به الله جل شانو دا څیزونه وباسي دی هغې طرف ته ځي او دی به راشي د الله جل شانو مخې نه الله جل شانو ته فرمایي څه چل وکړو یا الله هلته یو کس و هغه هسې جهنم ته تلو ما له یو نیکي راکړه الله به فرمایي لږ اواز ورته وکړه د تا له ولې نیکي درکړه مخې ته به ودرې الله جل شانو به ورته فرمایي تا ولې دله نیکي ورکړه دی به یا الله زما خو 99% ډوم 99% تباه ومه خو یې ما چې راشه نن خو سخاوت نه کار واله یوه نیکي دله ورکړه زه خاص یم برباد یمه د ده به پې څه کار جوړ شي الله جل شانو به فرمایي دا د قیامت ورځ ده نن ورځ زما نه زیات سخاوت واله څوک نشته دواړه ځئ جنت ته دواړه جنت ته ځي زما غونته کې سخي نن نشته ښه زه به سخاوت ښیم خپل لکه حضرت موسی علیه صلات وسلام وفرمیل د الله جل شانو 100% رحم دی څومره 100% رحم دی 100% محبت دی یو محبت 1% محبت الله جل شانو هغه دی چې الله د دې انسان سره په دنیا کې کوي پوهېږئ اقا محبت 1% راغستی دی هغې په ټول کائنات تقسیم کړی د مور او د بچي په منځ کې محبت د رور سره محبت د رور او د خور او د خور او د خور محبت د ښځې او د خاوند محبت د دوستانو خپل منځ کې محبت د استاد او د شاګرد محبت د کلاس فیلو محبت د ټولو او د چرګ او د هغه د بچي خپل منځ کې محبت دا هغه 1% محبت دی د الله جل شانو چې په ټول کائنات تقسیم کړی دی یا الله هغه 99% رحمتونه او محبتونه الله جل شانو فرمایي د قیامت ورځې ته مې پرېښي د خپل بندګان به پې بخمه دا د الله محبت نور نه زو خو بیا سبق پاتې کېږي ناوخته کېږي ان الله بېشکه الله لا یغفرو نه بخي ان یشرک به چې د الله سره څوک شریک جوړ کړي بیا په هغې باندې مړ شي په شرک باندې ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء د دې نه لاندې چې څومره ګناهونه ټول الله جل شانو معاف کوي ومن یشرک بالله چا چې د الله جل شانو سره شریک جوړ کړو فقط ضل ضلالا بعیدا دی ډېر لرې ګمراه شو زما د رحمت نه لرې شو دی بیا نشي راتلی نو شرک ډېر خطرناک ګناه ده ځکه سړی بیا د الله رحمت ته نه پرېږدي ځکه الله جل شانو داسې خطرناکه دمکي ورکوي ښه په دې کې واقعیت بیا چرته مزارونو ته تلل خو هلته ځان د شرکیاتو نه او د بدعاتو نه ساتل او صرف د مړو دپاره دعا غوښتل جایز دي که نه بلکل جایز دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل مشکات شریف کی روایت تے چې کنتو نهیتکم عن زیارت القبور په ابتدا د اسلام کې تاسو ما د قبرونو زیارتونو نه منع کړی چې هلته به نه ځئ ځکه تاسو نه پوهېدئ هر څیز ته به هم سجده کوله د شرک نه روتي وی که نه دین اسلام ته د الله توحید ته راغلي وی نو ما منع کړي وی چې واپس چېرته شرک ته لاندړ شي ما راته ویلي چې قبرونو له به نه ځئ بیا نبی علیہ السلام فرمایل الا اوس خبردار فزوروها د مقبرې او د قبرونو زیارت لځئ ځکه فانها تزهدکم فی الدنیا وتذکر الاخره دا تاسو په دنیا کې تاسو کې تقوا پیدا کوي او تاسو ته آخرت در یادوي نو که د تقوا دپاره او
د آخرت ته یاد د پاره انسان هغه ځای ته ځي یا د مړو د پاره دعا غواړي هلته نو په دې کې هېڅ قباحت نشته البته دغې څیزونو نه که ځان ساتي نو تلی شي بلکل ښه زمونږ یو پیژنګلو شاعر دی هغه د نبی علیه السلام تمام سیرت په نظم کې لیکلی یعنی په شعرونو کې هغه اوس د قرآن تفسیر په نظم کې لیکي خلکو ورته وایي چې دا خو د قرآن په نظم کې لیکل دا حرام دی او ناروا دي داسې کول جایز دي که ناجایز دي ګوره سیرت خو درست دی چې هغې په نظم کې لیکلی دی ټول د نبي علیه صلات وسلام مبارک خو دا بل څیزه د قرآن مجید نو صرف قرآن په نظم کې لیکل دا جایز نه دي ناروا دي خو که د قرآن تفسیر او ترجمه هغه په نظم کې ولیکلی شي نو په دې کې شرعاً هېڅ قباحت نشته ځکه د قرآن الفاظ او د قرآن مجید د آیتونه د دې هغه نظم اعلی نظم دی کوم چې الله مقرر کړی ته اوس دې له خپل نظم نشي ورکولی دا به تحریف په قرآن کې او ناروا دي د قرآن نظم بدلول خو که د قرآن معنا د قرآن چې کوم ترجمه ده او د هغې تفسیر دی که د هغې نظم ولیکلی شي نو دې کې څه نقصانه هغه نشته آیا واقعي هغه انسان چې د جمعې په شپه مړ شي په هغه باندې عذاب قبر نه دا احادیث مبارکه دي ډېر قسم قسم احادیث دي نبی علیه السلام فرمایل ترمذي کې روایت دی نبی علیه السلام فرمایل کم سړی چې جمعې په ورځ وفات شي یا د جمعې په شپه وفات شي الله جل شانو دې د قبر د تکلیف نه ساتي داسې روایت او دا حسن روایت دی ټیک روایت دی مطلب دا دی صحیح دی هغه صحیح نه کم احادیث مبارکو کې چې خاص اصطلاح ده خو د حسن د درجې روایت دی صحیح روایت دی مطلب دا دی ټیک دی د جماعت اسلامي والا سره او د شیعګانو سره دوستانه کول جایز دي که نه ولې جماعت اسلامي والا کافر دي څه دا راته چا ویلي بل شیعګان دي نو شیعګانه هغې چې کوم غلط عقاید دي او غلط نظریات دي او کوم بعضې شرکیات کوي نو د هغې د دعوت په نیت باندې که هغې سره دوستي وکړی شي نو دې کې څه نقصانه نشته الله جل شانو د یهودیانو او د عیسایانو د دوستانې نه مسلمانان منع کړي دي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء پوهېږې چې یهودیان او عیسایان د هغې سره دوستانه مه ساتئ او فیسبوک باندې یو مولي صاحب وفرمیل چې پټکې پیشګي اغستل دا خو سود دی او حرام دی حالانکې موږ خو خپلو مالکانو له پیشګي ورکړې ده مولي صاحب نیمګړې مسله بیان کړې که نه ګوره پیشګي اغستل دا ټیک نه دی جایز نه دی حرام خو ته نشو ویلی خو جایز نه دی البته که په دوو شرایطو کې په یو شرط سره پیشګي واغستلی شي هېڅ نقصان نه دی یو دا چې مالک دکاندار ته ووایي چې یو 10 लाख روپۍ پیشګي راکا او چې ته کله دکان پرېږدې دا به درته زه واپس در کوم دا به ستا امانت وي ما سره نو بیا درسته ده او زموږ په علاقو کې تقریبا دغه شان کېږي چې دکان پرېږدي هغه پیسې وله ورکوي په کمې چې دا دکان هغه قبضه کړی دی او دویم چې په هغه شرط هم جایز دی هغه دا چې مالک هغه پیشګي والي خو بیا د هغې صحیحه یا هغه پیشګي هغه په کرایه کې حسابی او کټ کوي او داسې هم شته دا کم دی او دا بله طریقه لږه ډېره ده نو زموږ طریقې کار هغه درست دی په دغې طریقه کېږي درست دی ښه څه نقصان پکې نشته او د مولي صاحب نیمګړې مسله بیان کړې ده یو مولي صاحب نه مو اورېده چې ښځې چې تعویزګرو خوا له ځي او په خپل خاوند باندې د محبت لپاره تعویز کوي نو هغه تعویزګر ورته زنا شرط لګوي چې ما سره به زنا کې دا خبره ټیک ده که نه دا یو مولي صاحب ما اورېدلی دا کلیپه دا یو مولي صاحب کړې وه خو داسې شرط خو ما ته پته نشته چې داسې شرط یو تعویزګر لګولي البته د 90 نه زیات فیصد تعویزګر هغه 2 نمبري پوهېږې په دې باندې د 90 نه زیات بلکې زه به ووایم چې 95% چې هغه دغې ته پراته یا پیسو ته پراته یا د خپل شهوت سر کولو ته پراته زنانه بالکل د دې څیزونو نه قرآن مجید ورته وښایي بهترین علاج دی د هر یو څیز دپاره قرآن بس پیغمبر احادیث نبی علیہ السلام فرمایل خود ته دا یاد کې نبی ابن ماجه کې روایت ته نبی علیہ السلام فرمایل من اشرک تمیمه فقد من علق تمیمه فقد اشرک چا چې تعویز وړن کو په مړی کې دا مشرک دی نبی علیہ السلام فرمایل دا مشرک دی نو دا تعویزونو والا چې کوم تعویزونه کې دا ټول شرکیات دي ځکه نه په معنی څوک پوهېږي او چې هغه څه معنی راوځي هغه اکثر د شریعت خلاف پوهېږئ په دې باندې نو داسې قسمه تعویزونه دا شرکیات دي ښه نو د ایمان نه هم سړی خلاصېږي او چې لا دا چل پکې وشي نو دا خو ښه خبره یې کړې دي مولي صاحب زه تایید کوم چې داسې ښکلې خبره یې کړې ده بلکل درسته خبره یې کړې دا خلک منع کول پکار دي
او د خپې ولا ماتې کې او چېرته داغونه ولا ورکې د خپله کومه زنانه ووته په تعویزونو پسې ښه زموږ استاز دی هغه په بلیک بورډ باندې په چاک لیکل کوي او د قرآن آیت چې ولیکي نو موږ ته ورانول هغه مناسب نه ښکاري اوس دا څنګه دا لیکل وران کړو ګوره په دې کې څه قباحت نشته ځکه دا چې ته وران کې په ډسټر باندې نو هغه د قرآن مجید آیتونه پاتې نشي هغه ختم شي د قرآن آیتونه مبارکه پاتې نشي نو جایز دي په دغه باندې ورانول پوهېږي خو مناسب نه دي او ادب هم دا دی چې چېرته په لمده کپړه باندې صفا کا او کپړه بیا یو سیټ ته په پاک ځای کې وینځه داسې په کار دي نو لاندې بادوړي په ځمکه باندې نه پرېوځي مناسبه دا ده مونږ دا اورېدلي چې زکات هغه به د خلکو په مخ کې ورکې چې خلک ته عبرت والي او صدقه و پټه ورکې دا صحیح ده او صحیح ده زکات هم فرض خلکو ته پای کې ریاکاری نه راځي لکه خلکو ته پته چې دا به زکات ورکوي نو په هغې کې لکه یو سړي ته پته چې فرض مونځ به دی کوي نو په دې کې ریاکاري نه راځي دې کې ټول خلک یو شان دي خو نبي علیه صلات وسلام به ځکه سنت او نوافل په کمره کې کول خپل ځای کې به کول چې په نوافلو کې او په دې څیزونو کې مستحباتو کې ریاکاري راځي نو صدقه خو چونکې نفلي څیز دی نه هغه په پټه ورکول پکار دي او کم چې زکات ته فرض دی نو خو به خامخا ته ورکې نه به ښکاره ورکول پکار دي خو که تا ته پته وي چې یاره اوس خلک عبرت لي د دې نه صحیح ده کله نه کله په دې فرض کې هم څه راځي ریاکاري راځي نو احتیاط پکار دی نبی الله جل شانو قرآن کې فرمایي تقریبا سورہ بقره کې ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم که پټه صدقې ورکوي که په ښکاره صدقې ورکوي دواړه بهتر دي الله فرمایي د ایمان څه معنی ده او دې څه مطلب دی د ایمان معنی خو ایمان اعتماد ته وایي ایمان اعتماد ته وایي اصل کې دا یې معنی ده او نور مطلب دا دی چې موږ څه ته وایو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالارکان چې اقرار باللسان په ژبه سره دا اقرار کول چې لا اله الا الله محمد رسول الله پوهېږي په زړه کې دې خبرې تصدیق کول او بیا د دې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ستا نه څه غواړي چې د به مونځ کې زکات په ورکې حج به کې وغیره دا بجا راوړل دې ته ایمان وایي دا درې څیزونه چې یو ځای شي اقرار باللسان تصدیق بالقلب او عمل بالارکان پوهېږي په دې خبرو دغه ته ایمان د قرآن مجید کمې پاڼې چې ضعیفه شوي دي ټوکړې ټوکړې شوي نو هغه نهر ته واچو که نه دفن یې کړو زموږ مذهب دا دی چې دا په مقبره کې یا داسې ځای کې چې هلته خلک ګرځي را ګرځي نه دفن کول پکار دي نور که نهر ته او پاکو اوبو ته هغه سړی وغورځوي نو هېڅ نقصان پکې نشته دواړه درست دي ښه زموږ په علاقه کې چې کوم کله د یو سړي لور پیدا شي نو هغه سړی هم غوسوي او په خپله ښځه باندې قار وباسي او خواښې هم غوسوي او ټولې زنانه غوسوي او وایي چې دې لور وشوه او دا منحوسه ده شریعت د دې په باره کې څه وایي دا د جاهلیت د کفارو طریقه ده د جاهلیت د کفارو او د مشرکانو طریقه ده په لور باندې خفګان کول او دې نه د خپلې زنانه منع کوي ګینې دا به ټول تشبه د هغې ښځو سره ده کوم چې کفار او مشرکانې ښځې وي او مشرکان سړي وو چې هغوی به داسې کول چې لور به پیدا شوه نو ظل وجهه مسودا وهو کظیم هغه به د خلکو نه پټ شو به تښتېدو او مخ پې تک تور شو چاته به یې مخ نه ښودو چې دا شرم دی دین اسلام راغی او هغه عزت ورکو زنانه له په الله مې د قسمي زه خپل د زړه خبره وکړم نو زما د زوی نه زیات لور خوښوي پوهېږې په دې باندې زمونږ ولې زوی خوښي تاسو ته پته شته زوی پیسې ګټي خو دا راته پته نه وي چې زوی څونه دلبرګي پوهېږې چېرته سړی د لور کره لاړ شي نو هغه ورته بالغ هم کېدي د پلار عزت هم کوي او خیال هم ساتي او دغه زوی دی چې دغه لږ غټ شي او واده ول وکړي او بچي وشي ته ورته بچي هغه به درته وایي چې ما ته بچي مه وایه زه خو په خپله پلار یم پوهېږې په دې باندې نو زامن خو اکثر نافرماني لوڼه تابعداري دا د الله جل شانو ډېر رحم په انسان باندې چې الله جل شانو له سړي له اولاد ورکوي او بیا دا لوی رحم دی چې لور یې دله درکړې ده دا خوش قسمته سړی ښه پوهېږې نو کمې ښځې چې داسې کوي که نه دا د مشرکانو کار کوي دا د مسلمانانو کار نه دی دارالحرب چې کوم د کافرو ملک دی په هغې کې د کافر سره دوکه کول او د هغې نه پیسې وال یا په هغې شراب چرس پوډر وغیره خرڅول دا جایز دي که ناجایز دي دا مسله مخکې شوې وه ګوره
کته دا خبره کې چې یاره د کافر نه سود اغستل یا کافر سره داسې حرام کاروبار کول نه ستا دپاره دا څیز حرام دی مکمل ولې بل اوس به ته دا ووې چې یاره د کافر زنانه سره زنا ولې ناجایزه ده پوهېږې په دې خبرو باندې د کافر سره دوکه کول هغه دارالحرب که دا مطلب وي چې د میدان جنګ وي د میدان جنګ کې خو جنګ خو وایي دوکې ته نو خو درست سره څه نقصان پکې نشته جنګ خو دوکې ته وایي په جنگ کې یا نور انسان هغه جاسوس دی د مسلمانو هغه دوکه کولی شي د مسلمان د ترقۍ دپاره د هغې د راغورځولو دپاره خو داسې یاره چې هغې سره ته کاروبار کې او د هغې باندې یو حرام څیز خرڅې او بیا د هغې سره دوکه کې یا د هغې نه سود لې دا څیز ناروا دی ستا دپاره زه ته خو مسلمان یې که هغه کافر دی ته خو مسلمان یې که بعضې کتابونو دا خبره لیکلې ده چې د کافر نه سود اغستی شي خو خبره زموږ د مذهب نه ده پوهېږې په دې خبرو بل څه شته که ووایې زه ایکسیډنټ کې مړ دی حدیث شریف کې راځي چې داسې حوادث وغیره دې کې ثواب د شهادت ملاویږي ثواب د شهادت ملاویږي درجه د شهادت نه ملاویږي درجه د شهادت صرف د هغه انسان ده کوم چې د کافرو خلاف جنګیږي د اعلاء کلمت الله دپاره د الله جل شانه د دین د سربلندۍ دپاره چې د کافر خلاف جنګیږي صرف شهید اصل هغه دی دا نور چې کوم احادیث مبارکو کې راځي لکه د خېټې په درد څوک وفات شي یا په اوبو کې څوک ډوب شي یا داسې حوادث نور دې ته چې شهید ویلی شوی دی دا صرف د ثواب دپاره ویلی چې په ثواب کې د شهادت دی دله به د شهادت ثواب الله ورکوي د شهادت پروتوکول او مرتبه او مقام نه ملاویږي ښه که سره به د دقې میاشتې حساب کتاب کومه کې چې دی بالغ شوی دی پوهېږي چې په کومو مسایلو دی نه دی پوه نو الله جل شانه د ده نه هغه حساب کتاب هغه نه علي پوهېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه